مبارک شه افغانستان په درېم نړیوالې ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړله او په دې سره سیریز هم په 2-1 سره وګټه. رحمان الله ګلبز او عظمت الله عمرزي نن ډېر د کمال بیټینګ وکړه او افغانستان ته په درېیمه لوبه کې بریا ور په برخه کړه چې دې سره افغانستان د بنگلاديش نه سیریز هم وګټه. که تاسې تېرو دوه لوبو ته وګورئ نو ګلبز او عظمت چې دی په دواړو لوبو کې هیڅ هم ونه کړل. عظمت خو چې دی هغه په دواړو لوبو کې په 0 وسوځېده او ګلبز هم داسې خاص شی ونه کړل. نو دواړه په دواړو لوبو کې ناکام وو. خو نن چې دی نه یوازې دا چې ګلبز سیریزه وواله بلکې عظمت هم چې دی ډېر زبردست بالینګ وکړ او بیټینګ یې وکړ او افغانستان یې بریالی کړ. په نننۍ لوبه کې هم یو شمېر غلطۍ وي چې باید پرې خبرې وشي، خو بریا چې دی هغه په ډېرو غلطیو باندې خاورې ولاړوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په پای کې څه شی وشي. په پای کې بریا خپله کړله، افغانستان بریالی شو. نو ډېرې مسلې داسې دي چې هغه د بریا نه وروسته د خلکو نه بیا هېرېږي او بیا پرې ډېر خلک خبرې نه کوي. نو د لوبې په اړه باندې خبرې کوو. د لوبې کې چې په درېیمه لوبه کې چې دی بنګلاديش د لوبې ټاس وګټه او لومړی د بیټینګ کولو پرېکړه وکړله چې بنګلاديش په اتلو غاړو په سوځېدو باندې 244 منډې وکړلې. د بنګلاديش لپاره د ټولو نه زیاتې منډې چې دی هغه محمود الله وکړلې چې 98 بالونو باندې 98 منډې ترلاسه کړلې. بریالی نه شو چې سیریز ووهي او په آخري بال باندې رن آوټ شو کله چې د دویمې منډې هڅه کوله چې د لوبې په وروستي بال باندې دویمه منډه واخلي، رن آوټ شو. دا تر ټولو بهترین بیټینګ هغه وکړو. همداراز د بنګلاديش کپتان مهدي حسن میراث چې دی هغه 6 منډې وکړلې. د افغانستان لخوا نه بیا عظمت الله عمرزي نننۍ لوبه کې ډېر زبردست بالینګ وکړو چې په 7 اورونو کې 29 منډې ورکړلې او 4 لوبغاړي یې وسوځول. همداراز محمد نبي او راشد خان هم یو وکټ واخیستله. د افغانستان د بیټینګ پیل چې دی ګلبز رحمان الله ګلبز او صدیق الله اتل وکړ. صدیق الله اتل چې دا درېیمه لوبه ده په تېرو 2 لوبو کې چې دی یو څه ښه بیټینګ وکړو، خو دا ځل چې دی یوازې د 14 منډو جوړولو وروسته آوټ شو. ګلبز چې په تېرو 2 لوبو کې هېڅ نه و کړي، دا ځل ودرېده او ډېر زبردست بیټینګ یې وکړو. خو د هغه سره رحمت شاه او حشمت الله شهیدي ملګرتیا ونه کړی شوله چې رحمت شاه 8 منډې وکړلې او حشمت الله شهیدي 6 منډې وکړلې. 2.21 بالونو دواړو ولوبول او له میدانه بهر شو. له هغه وروسته عظمت الله عمرزي راغی، د رحمان الله ګلبز سره ملګرتیا پیل کړله او دواړو ډېر ښه ملګرتیا وکړله. شاوخوا 100 منډې ملګرتیا یې وکړله او د افغانستان منډې یو ډېر ښه ځای ته ورسولې چې رحمان الله ګلبز بیا د سیریزې جوړولو وروسته آوټ شو. 101 منډې وکړلې. دا په نړیوالو ورځنیو لوبو کې د رحمان الله ګلبز 8مه سیریزه وه او د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې سیریزې ووهلې. هغه نه وروسته چې دی عظمت الله عمرزي سره ګلبدین نایب راغی، خو آوټ شو. یوازې 1 منډه وکړله. خو محمد نبي د عظمت سره ملګرتیا وکړله او دواړو چې دی دغه لوبه پای ته ورسوله او افغانستان ته بریا ور په برخه کړله. محمد نبي 34 منډې وکړلې، ناسوځېدلی پاتې شو. عظمت الله عمرزي 80 منډې وکړلې او ناسوځېدلی پاتې شو چې 5 شپږیزې ووهلې. همداراز رحمان الله ګلبز بیا 7 شپږیزې وهلې وې. افغانستان هغه هدف په 18.2 اورونو کې پوره کړ. 15 لوبغاړي آوټ شوي وو او 246 منډې وکړلې چې درېیمه لوبه یې وګټله او سیریز یې هم وګټه. تاسې ټولو ته یو ځل بیا مبارک وي د افغانستان دغه بریا او دغه سیریز ګټل. خو 2 خبرې باید بیا هم وشي. یو خو دا دی چې په نننۍ لوبه کې هم ډېر زیات خراب فیلډینګ ترسره شوی دی، کیچونه لوبغاړو وغورځول او دا زموږ د هرې لوبې همدغه کیسه ده چې ډېر زیات د دغه یو مسلې سره مخ یو. همداراز دویمه خبره د زیاتو بالونو د میس کولو ده چې هغه په دې لوبه کې هم وو. که تاسې پام کړئ تر اخره پورې لوبه ډېره زیاته دغه طرف ته روانه وه چې یعنې بیخي بالونه ډېر کم پاتې شي او منډې ډېرې پاتې شي. نو لوبه چې دی هغه سنګلې بیخي کمې را روانې وې چې یوه منډه پکې وشي. نو که څه هم لوبه اخره کې څو شاټونو سره وګټل شوله. عظمت الله عمرزي شپږیزه وواله په آخري 15 منډې چې کله په کار وې. نبي څو باونډرۍ ووهلې
هغه منډې پوره کړلې، خو دغه 40 او 50 منډو په وخت کې داسې ښکارېده چې باولونه په نورو هم کمیږي او منډې به زیاتې پاتې کېږي. نو دغه دوه مسلې چې دي دا په هر وخت او په هر دغه کې زموږ سره تړلي دي. هیله ده چې د دغه مسلو نه زر راوځو موږ. بیا مو مبارک شه، بیا مو مبارک شه. الله پامان.